له ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی، هغه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې به چې چا خوب ولیدی نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیانوي. دی وایي چې ما خپله دا ارمان درلودی چې کاشکې زه خوب ووینم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړم. دی وایي په دې وخت کې زه ځوان وم او په جومات کې بیده کېدم. بیا مې چې کله خوب ولیدی چې دوی ملایکې مې نیسي او د دوژخ په لوري مې بیایي، داسې معلومېدی لکه جوړ سوی سا یعنې کوهي چې دوه ښکره یعنې ستنې یې وې او داسې خلک پکښې کې وو چې ما پېژندل. نو دا مې د ځان سره وویل اعوذ بالله من النار، یعنې له اور نه الله ته پناه وړم. وایي له بلې ملایک سره مخامخ شوم او هغې راته وویل مه وېرېږه. نو بیا دا خوب ابن عمر رضی الله عنهما خپلې خور بي بي حفصې ته بیان کړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بي بي وه، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور وه. هغې ته دا خوب بیان کړي. نو بي بي حفصې رضی الله عنها د ده خوب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي عبدالله ډېر نیک سړی دی، خو کاش چې د شپې لمونځ یې کوئ. د دې نه وروسته به عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د شپې ډېر لږ ویده کېدی، یعنې ډېر کم خوب یې کوي، نور به ډېر وخت تهجد لمونځ ته ورکوئ. دا حدیث مبارک بخاري شریف روایت کړی دی.